د استاد سیاف خطرناک اخطارونه طالبانو ته دا چې طالبانو ته څنګه او ولې غوسه شوی دی. ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. پخوانی جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف ویلي که طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې شرعي نظام تطبیق کړی دی نو د ورځې سلګونه ځوانان ولې د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي. د ښاغلي سیاف په خبره افغانان ځکه د طالبانو د حاکمیت له ویرې هیواد پرېږدي چې هغوی په افغانستان کې ځان او خپل عزت خوندي نه ګڼي. دغه جهادي مشر په یوه آنلاین غونډه کې زیاته کړې چې له افغانستان نه محبس جوړ شوی او داسې ورځ به راځي چې طالبان به یوازې د تش محبس ساتنه کوي او خلک به ترې ټول تللي وي. بل خوا خلکو ورته بېلابېل نظرونه لیکلي دي. صابر خان په نوم کس ورته لیکلی دي دا خو هم ښه د نړۍ په سطحه غټ غل او خاین و، خو دا خبره یې لږ وزن لري. شمس په نوم کس ورته لیکلی دي دا زوړ اوزګوړی چیرې دی، د ملک او شریعت خاین. قمرګل پښتون په نامه کس ورته لیکلی دي وطن ستاسو په شان بې وجدانه خلکو تباه او برباد کړو. زدران په نوم کس ورته لیکلی دي څه ده چې وویل دا ستا خپل نظر و، په موږ پورې اړه نه لري. افغان په نامه کس ورته لیکلی دي تا نو څه خدمت کړی د لنډغرو مشره. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه او د خلکو د نظرونو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.